تازه او مهم خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر: زموږ د نظام او خلکو ترمنځ هیڅ درز نشته دی. بلخوا طالبان امریکا ته وایي موږ هم در سره هر ډول تعامل ته چمتو یو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د طالبانو امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوی نظام ولسي دی او ټول خلک د دوی د نظام یوه برخه ګڼل کیږي. په ورته مهال نوموړي زیاته کړي زموږ د نظام او خلکو ترمنځ هیڅ راز درز نشته او موږ دواړه د یو بل برخه یو. په همدې اساس اسلامي نظام سره همکاري د ټولو خلکو دیني او شرعي دنده ده. بلخوا د طالبانو رژیم د امریکا بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته په ځواب کې چې د خپلو ملي ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل کوي ویلي موږ هم له امریکا سره تعامل ته بشپړ چمتووالی لرو. د طالبانو د ویان مرستیال حمدالله فطرت رسنیو ته ویلي زموږ امارت له وړاندې په دې باور دی چې یوازې تعامل او ډیپلوماسي کولی شي ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. که امریکا غواړي طالبانو سره تعامل وکړي نو طالبان هم له امریکا سره تعامل ته بشپړ چمتووالی لري.